د لوګر اوسیدونکي د قرغیزستان هیواد له لوري د بندیزونو له لیسته د اسلامي امارت د ویستلو هرکلی کوي او زیاتوي چې اسلامي امارت د افغانانو په قربانیو او سرښندنو راغلی نظام دی او له نړیوالې ټولنې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوي. واقعا جای خرسندی و خوشحالی است که قرغیزستان یک کار بسیار نیک و اقدام بسیار خوب را کردن و سایر کشورها هم میتونه که از اینا پند بگیرن و اسلام از اینا عبرت بگیرن و ارتباط خوب را با افغانستان به اصطلاح داشته باشن. نور مملکتونه هم دا خواست د اسلامي امارت سره تعامل وکړي او په رسمیت وپېژني ترڅو د افغانستان وګړي پیشرفت وکړي، هغه له هر پلوه که هغه له اقتصادي پلوه وي که مثال سیاسي پلوه وي. دوی همداراز وایي چې د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره هیواد کې د ترهګرۍ ځالې ختمې شوي او له افغانستان څخه هیڅ هیواد ته خطر نه دی متوجه. یو ډېر ښه اقدام دی د سیمې سره یا د نړۍ سره اړیکې دا یوازې نه د افغانستان په ګټه دی بلکې د نورو هیوادونو په ګټه هم دی. که هغه د دغسې اقداماتو په هکله وي که هغه د رسمیت پېژندنې مسله وي، ځکه لکه څنګه چې موږ نور هیوادونو ته ضرورت لرو دغسې نور هیوادونه موږ ته ضرورت لري. د نورو کشورونو هم دا غوښتنه ده چې افغانستان په رسمیت وپېژني، د امارت اسلامي او په رسمیت وپېژني ترڅو دلته کاروبار او ځوانان ښه پرمختګ وکړي. د ویلو ده چې د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره کابل کې د ګڼو هیوادونو سفارتونه او ډیپلوماتیکې استازولۍ خلاصې دي او په عادي بڼه خپلې چارې پر مخ بیایي.